ملګرو زه برکت الله بریال تاسو سره په دغه ویډیو کې شتون لرم. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د نړۍ 10 مشهورې موبایل کمپنۍ معرفي کړم چې دغه کمپنۍ په 2022 کال کې تر ټولو ښه او غوره کمپنیو څخه حساب شوي. په 10م نمبر کې چې موږ سره راسره د دغه کمپنۍ نوکیا کمپنۍ ده چې دغه یوه له مشهورو او لویو کمپنیو څخه حسابیږي. تاسو کولی شئ له نوکیا موبایلونو څخه ګټه پورته کړئ. په 9م نمبر کې په نړۍ په سطحه LG کمپنۍ ده چې دغه کمپنۍ هم له یوه مشهورو کمپنیو څخه ده چې تاسو کولی شئ له دې پروډکټ څخه هم استفاده وکړئ. د نړۍ په سطحه تر ټولو لویه 8مه کمپنۍ هغه لینو کمپنۍ ده چې دغه کمپنۍ هم کمپیوټر یا همدارنګه ډېر نور شیان تولیدوي. تاسو کولی شئ چې د دې کمپنۍ کمپیوټر او همدارنګه موبایلونو څخه استفاده وکړئ. د نړۍ په سطحه په 2022 کال کې تر ټولو ښه کمپنۍ چې 9 مقام یې خپل کړی هغه میټرولا کمپنۍ دی چې دغه کمپنۍ موبایلونه تاسو کولی شئ استعمال کړئ. په 8م مقام کې موږ سره راسره دی هغه ویوو کمپنۍ دی چې دغه کمپنۍ هم د موبایل یوه تر ټولو ښه کمپنیو څخه ده چې تاسو کولی شئ د دې موبایلونو څخه استفاده پورته کړئ. په 5م مقام کې د نړۍ په سطحه لویه کمپنۍ اوپو کمپنۍ ده چې دغه کمپنۍ یوه له مشهورو او لویو کمپنیو څخه ده چې په 2022 کال کې تر ټولو ډېر موبایلونه خرڅ کړي او 5م مقام یې ځان ته خپل کړی. د نړۍ په سطحه 4م مقام کې دی چې دغه کمپنۍ یوه له مشهورو او لویو کمپنیو څخه ده. تاسو کولی شئ د دې موبایلونو څخه استفاده وکړئ. په 3م مقام کې هواوی کمپنۍ دی چې دغه کمپنۍ د نړۍ په سطحه له لویو او ښو کمپنیو څخه دی. تاسو کولی شئ له هواوی موبایلونو څخه استفاده وکړئ. په 2م مقام کې اپل کمپنۍ دی چې دغه یوه له مشهورو او لویو کمپنیو څخه ده چې تاسو هر یو بې له نوم سره اشنا یئ. لومړی مقام کې چې تر ټولو ښه کمپنۍ ثابته شوې هغه سمسنګ ده چې تاسو کولی شئ له سمسنګ موبایلونو څخه استفاده وکړئ. سمسنګ یوه له لویو او ښو کمپنیو څخه ده چې په نړۍ کې په 2022 کال کې لومړی مقام خپل کړی دی. نو دوستانو تاسو کولی شئ چې په دغو 10 کمپنیو کې ځان ته یو موبایل انتخاب کړئ او تاسو استفاده ورڅخه وکړئ. دغه د نړۍ مشهورې او ښې کمپنۍ دي چې تاسو کولی شئ د دې موبایلونو څخه استفاده وکړئ او نورې ډېرې کمپنۍ هم شتون لري خو تاسو یوازې له دې کمپنیو څخه استفاده وکړئ. نو زموږ دغه ویډیو تر همدې ځایه که چیرې ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک او شیر کړئ. که چیرې کومه پوښتنه لرئ تاسو کولی شئ موږ څخه په کمنټ کې پوښتنه وکړئ. مننه له